سلامونه ملګرو. امید لرم چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. ملګرو، څه وخت مخکې ما داسې د یو درې ملګرو سره ولیدل چې دوی دلته پناه غوښتنه کړې وه فرانسه کې. دوی اصل کې ودونه نه و کړي، خو په خپل کیس په خپله دوسیه کې ځانونه واده کړی شوي ورکړي وه. دوی چې هر کله اوپرا ته تللي وو، نو اوپرا د دوی دوسیه رد کړې وه. د هغې نه بعد دوی سیندیا ته تللي وو او د سیندیا د انټرویو نه مخکې د دوی وکیلانو دوی نه غوښتنه کړې وه چې تاسو د خپلو میرمنو تذکیرې راوړئ، ترڅو دا ستاسو دوسیه کې زه شامل کړم او دا ستاسو په انټرویو کې دغه ستاسو تذکیرې راشي، دا شامل شي. نو خیر، دوی په غلط نومونه باندې، فرضي نومونه باندې تذکیرې جوړې کړې وې. طبیعي خبره چې کله ته تذکیره جوړې نو په دې به عکس هم لګېږي. دوی په عکسونه هم لګولي وه. نو د سیندیا کې دوی اسناد اخیستي وو. اوس د اسنادو نه بعد دوی غواړي چې خپل بچي راولي، ولې تذکیره چې کوم د دوی چا ور جوړه کړې ده، د چا ور کړې ده، په غلط نوم باندې ده، غلطه تذکیره ده، د غلط عکس په دې باندې لګېدلی. په حقیقت کې دوی ودونه نه دي کړي. نو دوی د ډېر یو غټ مشکل سره مخ ول. دوی دغه جنجال سره مخ ول. نو دوی غوښتل چې ما سره په دې اړه باندې مشوره وکړي. نو زما د دې نننۍ ویډیو نه مقصد دا دی چې ګورئ ملګرو، خدای ته وګورئ. هر کله چې نوي ملګري دلته راځي، نوي وطنوال راځي، تاسو داسې غلطې مشورې مه ورکوئ. په دې باندې ما څو ځلې ویډیوګانې جوړې کړې دي چې تاسو که مجرد یاستئ، واده مو نه یې کړی، نو ځان دلته واده کړی شوی مه ورکوئ. دا ستاسو لپاره ډېر زیات جنجالونه جوړوي، سردردۍ درته جوړوي. لکه مثال یې دغو ملګرو دی. دا یو غیر قانوني کار دی، دا غلط کار دی. هر کله تاسو مجرد یاستئ او تاسو دلته واده کړی شوی ځان ورکوئ، تاسو به غلط نوم ورکوئ، غلط عکس به تاسو په تذکیره لګوئ، غلطه تذکیره به تاسو جوړوئ. تاسو یو غیر قانوني کار کوئ، تاسو یو غلط کار کوئ، تاسو ځان ته جنجال جوړوئ، تاسو غلطي کوئ. نو زما د هغو ملګرو نه چې داسې مشورې ورکوي، دوی ټول نه مې دا هیله ده، خدای ته وګورئ، داسې مشورې مه ورکوئ. نوي ملګري چې کوم دلته راځي، تاسو که واده کړئ نو ځان واده کړی شوی ورکئ، که واده مو نه کړی نو ځان مجرد ورکئ. څه چې حقیقت یې هغه تاسو وایئ، تاسو هغه ورکئ. داسې غلطې مشورې تاسو مه اورئ. د غلطو خلکو دغسې غلطې خبرې مه منئ. دا ستاسو دپاره وروسته ډېر جنجالونه جوړوي. داسې ډېر ملګري دي چې دوی غلط نومونه دلته ورکړي، بیا چې وروسته دوی واده وکړي یو نوم به ورکړي، خو چې واده وکړي هغه به د بل چا سره چې کوم د صحیح کس، صحیح میرمن دوی چا سره دوی واده وکړي، د هغې به بل نومي. نو دی مجبوره دی چې د هغه نوم دی بدل کړي، هغه تاریخ تولد دی بدل کړي. مثال په توګه دوی به دلته ورکړی یو نوم عایشه، د هغې عمر به یې ورکړی 18 کلن 19 کلنه به یې ورکړی، خو چې دوی واده وکړي د صحیح مثال میرمن چې کوم دی هغې به بل نومي، هغې به عمر هم بدلي. نو دی بیا مجبوره دی چې د هغې عمر زیات کړي یا یې کم کړي، د هغې نوم چې کوم عایشه نوم ورته کېږي، اصلي نوم یې لرې کړي. دا هم یو غلط کار دی. تاسو یو غلط تذکیره جوړوئ، تاسو یو غلط تاریخ تولد ورکوئ، تاسو یو غلط نوم ورکوئ. نو ښه خبره دا ده چې تاسو داسې غلطي ونه کوئ. دا هیڅ ګټه نه لري، هیڅ فایده نه لري. اکثره ملګرو ته دا مشوره ورکولی کېږي چې تاسو اوس ځان واده ورکوئ، نو ستاسو بیا فامیل راوستو کې به ستاسو دپاره اسانه وي. دا بالکل غلطه خبره ده. که تاسو مثال اسناد واخلئ، اول تاسو دلته راغلئ مجرد یې، او تاسو بیا اسناد واخیستل او بیا تاسو هغې نه بعد واده وکړو، تاسو بیا هم خپل بچي راوستلی شئ. هیڅ مشکل نشته دی. تاسو خپل ځان بیرته دلته بیا واده کړی شوی کولی شئ. دا مشکل نه لري. ډېر اسانه لارې ده، ډېر اسانه لارې ده. دا هیڅ ستونزه نه لري. نو تاسو دې دپاره خپل ځان په مشکل کې مه اچوئ. په حقیقت کې که تاسو مجرد یاست، په خپل کیس کې ځان مجرد ورکئ. که چیرې تاسو واده کړئ نو ځان واده کړی شوی ورکئ. بل یو ځلې بیا د هغو ملګرو نه چې کوم دغسې مشورې ورکوي، دوی نه مې دا غوښتنه ده، خدای ته وګورئ، داسې غلطې مشورې مه ورکوئ. دغه نوي راغلي ملګري په جنجالونو کې مه اچوئ، د دوی مشکلات مه زیاتوئ. مننه ملګرو، ویډیو همدومره وه. په مخه